وای که د چا الله رب العزت باندې څه حاجت او ضرورت وي دی غواړي چې زما د حاجت ضرورت الله پوره کړي نو وای دی روزانه په غیر د بسم الله نه 200 پیری دا قل هو سورت وای او دا غې نه پس دی بیا دعا کوي که چرته د حاجت شرعي ګناه نه شرعي ضرورتي شرعي حاجتي نو 200 پیری دی دا صورت بغیر د بسم الله نه وای الله رب العزت بټک پټک باندې د حاجت پوره کوي یو ورځی وایا بل ورځی وایا بل ورځی وایا خو کستا حاجت زر نه پوره کیږي نو ته به دا نه وی چې ګنې قرآن کې اثر نشته دی یا دا وظیفه کار نه کوي دا به نه وی بلکې ځان ته به نسبت کې چې ما صحیح طریقې سره ویلې نه دی ځان ته به نسبت کې نا امیدي بم نه کې الله رب العزت به د حاجات پوره کوي سخت نه سخت بیماری ده هغې دپاره وایه دعا غواړه الله به د بیماری ختمی رشتہ ناراضی د ځوانانو یا د جنکو د هغې دپاره وایه الله رب العزت به ورته بهترین رشتې ورکوي بچي نشته دی اولاد نشته دی د هغې دپاره وایه نارینه صالحه اولاد به درله الله رب العزت درکوي نور څه مشکلات د قرضونو کې راګیرې بل څه پریشانۍ دي د هغې دپاره وایه 200 پیرې روزانه الله رب العزت به د ټول مشکلات او ټولې پریشانۍ ختموي